سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستان نن تاسو ته داسې طریقې ښیم چې څنګه موږ کولی شو چې خپله آی ډي له هینګرانو یا د هیکېدو څخه بچ وساتو. نو دوستانو مکمله طریقه ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. نو دوستانو که چېرته زموږ همدا یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله کوم ټیکنیکل یوټیوب چینل معراج خان ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي او ستاسو ته هیڅ ګټه نه لري، او سبسکرایب موږ ته ډېره زیاته ګټه لري. نو هیله کوم زموږ یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو دوستانو اول به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ، چې هر یو فیسبوک خلاصوئ، که لایټ فیسبوک خلاصوئ او که ساده ژبه باندې غټ فیسبوک خلاصوئ. هر یو فیسبوک خلاصوئ ستاسو خوښه. زه لایټ فیسبوک خلاصوم. دغه دوستانو فیسبوک خلاص شو، دغه وروسته تاسو دلته کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو را به شئ، لاندې به راشئ دلته سیټینګ اپشن دی، په سیټینګ اپشن به تاسو کلیک وکړئ. دغه سیټینګ اپشن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو بیا به تاسو لاندې راشئ، تاسو به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو دغسې یو اپشن راوړي، تاسو دلته په سی مور باندې کلیک وکړئ. په سی مور باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته چې دی اوس مهال زما آی ډي زما په دغه موبایل کې خلاصه ده. د اوس مهال چې ما سره کوم موبایل دی نو په دغه د نورو کې ما سره آی ډي خلاصه شوې، مثلا په کیو موبایل کې خلاصه شوې، په کابل کې دا آی ډي خلاصه شوې ده، په کابل کې خلاصه شوې ده، بیا هم په کابل کې په کوم ولایت کې چې خلاصه شوي دي، په آیفون 7 کې اشنا موبایل کې، همدارنګه په جی 7 کې، په آیفون 7 پلس کې خلاصه شوې ده. نو دغې په واسطه چې دی زموږ آی ډي زیاته په نورو آی ډیانو همدارنګه په نورو فیسبوکونو کې چې دی خلاصه شوې ده. نو په همدې اساس هیک کوونکی کولی شي چې له همدې طریقې چې دی زما آی ډي هیک کړي. نو څنګه کولی شو دا هیک کړو؟ تاسو به راشئ لاګ آوټ اف آل، نو دغه باندې به کلیک تاسو وکړئ. په لاګ آوټ آل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو دلته به لاګ آوټ باندې کلیک وکړئ. په لاګ آوټ باندې کلیک کوم. نو دغه د دوستانو مونږ وکولی شول چې خپل آی ډي له هیکېدو څخه بچ کړو. نو یوازې زما آی ډي په همدې موبایل کې خلاصه، نور کوم موبایلو کې چې خلاصه شوې وه هغه ټولو کې مې خپله آی ډي لاګ آوټ کړه. نو په دې هیله دوستانو چې طریقه مو خوښه شوي، که چېرته طریقه مو ویډیو مو خوښه شوي نو یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ستاسو په سبسکرایب باندې هېڅ نه کېږي او په سبسکرایب باندې موږ ډېر زیات خوشحاله کېږو. نو هیله کوم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.